अस्सलाम वालेकुम होम्योपैथिक डॉक्टर हर्बलिस्ट शबीर अहमद साहब खिदमत के हाजिर मलगरू गार्लिक मंग च वर्ता उगवायु लहसन वर्ता वायु ढेर बेहतरीन चीज़ दे तासो په خپل ژوند کې استعمال د دې لازمي کوي تاسو بل ډیر مسلو نه بچي دا چا هارت مسله وي د مسله وي هغه د ډیر فائدہ ورکوي دا چا بلډ پریشر ډیر هاي وي وین ایټینګ وي کولیسټرول لیول هاي وي هغه لپاره ډیر زیاته فائدہ ورکوي دا چا سکین خراب وي هغه لپاره فائدہ ورکوي ځکه چې دا استعمالوي د بدن نه زهريلي ماده خارج کوي وګ چې کومه دا گارلک دا انټي اکسیډنټ ته د سیل پروټیکشن کوي د بیمارو خلاف مزاحمت پیدا کوي قوت مدافعت سترونګ کوي او داسې غټي بیماری لکه کینسر شو هارت مسلې شي هاي بلډ پریشر شو اې دا ډیر زیات بهترین رول ادا کوي نو وګ استعمالول لازمي کوي په خپل ژوند کې په نهر باندې استعمالوي که فرض په نهر تاسو بدزمي جوړیږي بیا په مړه استعمالوي سهار یو یا دو پلی سپینوي اخوري دینه سیوا مخري په نهر ډیر افیکټیو دا ډیر زبردست را او که فرض تاسو وګ نشي خوړې تاسو تکلیف په خوراک کې نو د دې متبادل تاسو خیم الیم سټایوم کیو مدر ټینچر هومپاتیک دوايي دا الیم سټایو او ته پاسانو ټکی کې وای دا تاسو راواخلئ او همدا د اوګي نه جوړ شوی دا تاسو لس کتري سار غرمه ماخام یو ګټو بو کې اچوي او سکلی شي د دې هم دغه فائدې دي کوم چې اوګه تاسو خوري هغه فائدہ درکړي خو که فرض تاسو اوګه نشي خوړې نو تاسو الیم سټایوم کیو مدر ټینچر چې کوم تاسو په سکرین باندې د میډیسن نوم ښکاري دا راواخلئ او دا استعمالوي دا د اوګي بالکل متبادل لې اول کوشش کوئ چې اوګه استعمالوي په کروډ فارم کې استعمالوي که فرض تاسو اوګه نشي خوړې تکلیف وي درته نو بیا تاسو الیم سټایوم کیو دا هومپاتیک دوايي دا استعمالوي ان شاء الله تاسو ته ډیر زیاته فائدہ ده فائدې ما بیان کړی دا خو بالکل دی چې د کې شک نشته خو څه دي ساید افیکټس هم دي سو مضر اثرات هم دي او دا چې چا بلډ پریشر کم وي هغه دی اوګه نه استعمالوي او ځکه چې دا بي پی نور هم کمول شي د چا هیموګلوبین ایچ بی لیول کم وي په وینه کې چې کوم سره وینه دا کم وي نو هغه نه استعمالي ځکه چې مسلې کریټ کول شي کومې زنانه پریګننټ وي حملدار وي هغه دې نه استعمالي ځکه چې سره مسکیریج کې دي شي حمل اسقاط کې دي شي د چا لیور کې ګرمایش وي جګر کې ګرمایش وي لیور پراپر کار نه کوي مسلې وي پکې نو هغه هم د استعمالي ځکه چې هغه مسلې کریټ کول شي د اوګي په استعمال سره دا یو څو د مضر اثرات او فائدې متوسط بیان کړي که فرض تاسو دا تکالیف نه وي کوم چې ما اخیری بیان کړل نو بیا تاسو اوګه بالکل استعمالول شي په نهر باندې یو نه دو پلی که فرض تاسو اوګه نشي استعمالوي د غیر متبادل تاسو هومپاتیک دوايي خو دا الیم سټایوم کیو مدر ټینچر تاسو راواخلي سار غرمه ماخامي لس کتري اوبو کې استعمالوي ان شاء الله ډیر زیاته فائدہ برته کی ملګرو کدا ویډیو تاسو فائدہ درکړي وي خپل مرګرو سره شیر زموږ چینل ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ دغه تاسو د کې خیر ملاويږي او ان شاء الله نقصان یې سم نه زموږ دواره الله پاک ته ټول ناروغ خلکو له شفای کامل نصیب کړي سره زما خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله حافظ